أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. اول امتحان ذکر کړو د خپل نفس سره مقابله، دویم امتحان ذکر کړو د مور پلار سره به مقابله راځي، دریم امتحان اوس دې نورو ذکر کړي چې هغه ناکار خلق هغه که علماء او کار سو کی علماء سو ورته وي دی به وي هزار او ګناه زما په سر دي خدا کارو کا کله به وي پیسې زدر کوم ګناه دي زما ده سړی مړ کا د علاقې ختم کا. علامه خطیب شربینی وي داسې حالات نن په مسلمانانو کې شروع شوي دي چې د حق پټولو د ګناه کولو دعوت ورکوي او هر چاته وایي او هزار ګناه دې زما په غاړه دی حق به نه وی، ځان ته وایي مسلمان او دا مسلمان نه وي، حق څنګه پټوي؟ یو طرف ته خو ځان ته امتي نبي اسلام وی، دویم طرف ته د حق پټوي او دا حق چې پټوي یا به امامي یا به خطیبي یا به د علاقې مشري، خدای به د چا نه مجبور وي نو دی به حق پټوي، خدای به حق خبره بیا نشي کولی، د چا د پیشوادۍ د لاسه د چا د روپو د لاسه به حق نه پټوي. دا به یاد ساتي چې یو ځای را روان دی او د الله دربار دی، قبر کې ستا سره نه مقتدي نه مور پلارې نه رورې نه ترې نه مامای ایک आवाज و بده کې ناس دے کاق دې بیان کړي خوشاله وي فرشته و دلا مبارکبادي درکړي او تاسو وي مرحبا مرحبا په خیر راله په خیر راله. حق دې نه بیان کړي دنیا کې تباہ آخرت کې تباہ او غزا دې خطرناک دي، صرف او صرف دا بیان ساتي چې حق بوي او دا قانون دی چې حق وینا ول ګرانه ملګری نه خو بیا الله رحم وکي او ملګری پیدا شي، او چې ملګری پیدا شي نو مثال قرآن ذکر کړل محمد رسول الله د نبی صلی الله علیه وسلم نوم ذکر کړل او بیا دا ذکر کړل ایږي او مثال ذکر کړي والذین ما واشدوا علی الكفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله ورضوانا. دا قانون دې زمیدار چې اول فصل وکړي او فصل چې را زرغون شي نه دی اول دشمن چې نه پیشي او په دا پیشي داسې دا چې بده کې اډوګه نه د مولا اول دشمن چې کله سړی بیان کوي او قران بیانې دا اول دشمن د جمعات اخولي او باغ کې هم اډوګه نه یو چیزي ځکه هغه پر دې خوراک ته نه ځي، کله چې دا فصل لګلوي شي اوچت شي نو دویم دشمن چرګه ده، د موحد دویم دشمن چې دی هغه د جماعت شیخي بش غوړه قندګي او د درې مسالې و دیالي هغه بیا داسې چې قاضي القضاتي. کله چې فصل خو بیا اوچت شي نو د دې فصل بیا بل دشمن چې دی هغه بیزه ده، د موحد دریم دشمن چې دی هغه ناکاره مولای. دا مسله دې څه وکړه دا مسله غلطه ده دا کتابونو کې نشته دا پلان کې دي نو دا به د ځان جوړه. کله چې فصل خپوخ شي او دشمن به بیا اثر نشي کولای نو بیا لوی دشمن چې دی هغه وایي نو د موحد بل دشمن چې دی هغه ناکاره پیری هم غالب وایي ځکه پیر چې پیرو خپیرو خبره ده خو پیر چې ناکاره پیرو نه پیر نه بیا کافری چې فصل بیا خوچت شي او بیا ورته دا نور چیزونه نه راسي نو بل دشمن بیا اوخ دی
دارنګه د معاهد بل دشمن چې دی نو دا هغه علاقې مشر دي بس هغه باندې بیا واس کوي چې دا ولې دلته دا سبق کېږي درس کېږي ملګري ولې درس دي کله چې دا غینه ونه جوړ شي بوټه جوړ شي او چې شی بیا اثر نشي کولای نو دا ټول دی پیدا کړي پیشه په باڼه ناشتای چرګا په څنګه ناشتای بیزا ته پاڼې خوري غوای ته لاندې پروتي اوخ ته لاندې پروتي زبروای نه خداول اولنې سخت برازي نو کاولنې سخت ټوله برداشت وي واڅ بوشي د موحدم دا قانون دی چې دا غان دی کې دشمنانی او دا یواز دې دور خبره نه ده دا د تاریخ سره شروع ده دا د نبی اسلام د دور نه مخانه ده دا د نوح علیه السلام د دور نه شروع ده چې چا صحیح بیان کړل علامه زرکشی البرهان کې وایي هر څوک چې صحیح بیان کوي دا غو په علاقه کې او په محله کې دشمنانی او کله وی چې زما دشمنان نشته او ټول خلک خري نو د بیا علم نه دی بیان کړي مسله نه دی بیان کړي او د سستی کړل د په دې مسله کې بیا څه نه پرې خوذلې دي د په سود مسله نه بیان کړي د په زنا مسله نه بیان کړي د په شراب مسله نه بیان کړي د په حقوق العباد نه بیان کړي چې دا د ګاونډي حق دی د په مور پلار حقوق نه بیان کړي د په میراث حق نه بیان کړي نو هر سره وو چې خلک صرف او صرف دا مسله بیان کړي چې مسواک کته لاړو برالاړ او د مسواک او دا د صدا خاص چلو او د خاصاني مسلې په دې کې څه اختلاف جوړي تر توحید مسله بیان کړي تاسو بالاغه کې دی وقال الذين ويا كسان كفروا كافرون دي للذين كسانوا دا چې ایمان راوړل دي اتبعوا سبيلنا ورپسې شي زمون په لارې باندې ولنحمل او من په بار کو اوچت بکو خطوایا کوم ګناونه استاسو اے بیا ستا هزار ګناه زما په غاړه ده خو ته ما پسې شنه غلط اغلا کوي کنه نو دې مشر نه تاسو کی یاره په آخرت کې وڅکو زمړه وای ډېر خلکو ولاره یو چې زموږ ورسره موزي ته لونه دا د چوي او وډاګان بشو دا غي نو نو بیا معافي د الله نو غواړو الله مو معاف خو که وډا نشي او په دې اغلا کې په دې سر ولي نو ته چرته زستا څه خیال لچ ته څه د جمعه په کار کې لاړې خو ته په اغلا کې تل جستا به زید څنګه دی وای زا هزار ګناه زما په غاړه ده چې ورځو ځان له باغله به تسلی ورکړي وما هم نویدو بحاملین او جدون کی من خطایاهم داغی دا گناہونا من شئین ضربرا ابو حریر رضی اللہ عنہ حدیث تے من دل علی خیر کفاعلی دا حدیث په باب د رمضان کې زیات ذکر کیږي او د شکر حدیث ذکر کړه د فضائل اعمال یو سړی چاته د نیکی خبر وکي او په دې نیکی باندې یو سړی عمل وکي دا داسې ده چې دا نیکی دی په خپله کوي مثلا یو سړی بل ملګری ته وایي راځه چې ځو مانځله اوس دی چې مانځله راغی او مونځ یې وکړو اولنی ثواب د هغه چا کېږي چې چا ته ویلو چې مانځله ده وروسته د دې سړي کېږي یو سړی چاته وایي راځه یو مسله به واورئ دوه به واورئ ثواب به دې وشي اولنی ثواب د هغه چا کېږي چې چا څوک راوستی دی وروسته به د بل ثواب کېږي ځکه ده له ده ترغیب ورکړی بیان یې ورته کړی هم دغه شان قانون دی د ګمراهۍ یو سړي د چا ګمراهۍ له دعوت ورکړ راځه پردي ټانګوال ووه ویې خوره بیا به حساب کتاب کوو شلتالوان دې پردي موږ لا ویش نه دی کړی وایي او پردی ګټې پټې کا برید وران کا موږ لا حساب کتاب نه دی کړی بیا به ګورو اول ګناه د هغه چا کېږي چې چل ورته وښودو او زموږ په علاقو کې بس دا یو غټ رواج دی موږ دوه نه جوړو موږ دوه رانو من د دوه رانولو دپاره ټیکټ کوو خو من د دوه رغولو دپاره چېرته ټیکټ نه دی کړی چې راشه دارونه وران دي پلار او زوی وران دي تره وراره وران دي ماما خوری وران دي لور مور وران دي راځه دا رغول غواړي او ثواب مې وشي نه پرېږده وایي دا وران ښه دي ته لیونی دا چې د ویرو کړو خو ځان له به لانجه جوړه دا وران ښه دي زموږ ټول عمر برید ووت بس او آخر دا چې مرګ راشي بیا هر څه به پاتې شي انهم بشک دیو لکاذبون دروغجن دی چې یو سړی دا وایي چې هزار او ګناه دې زما په غاړه الله وایي دروغ وایي انهم بشک دیو لکاذبون دروغجن دی ولیحملن خامخا دې بوجه دی اثقالهم پیټې د ګناهونو خپل
واثقالنا غپیټه ما اثقالهم سر د پیټو د ګناونو د نورنا ولا يسالون خمخادون وتفوس کړي شي یوم القیامت پرز قیامت اما ذات قانون چې ودیو یفترون ځان جوړون کې ستانه کوی تاسو کی وزدان درې امتحانات ذکر کړه اول امتحان د نفس دویم امتحان د مور پلان او دریم امتحان هغه د ناکار خلقو له طرفنا او څلورم امتحان په کې باندې منځ کې د قوم د طرفنا اوس وای وخت د امتحان به څومره یو ورځ به دوه ورځې به درې ورځې به وګوره کنه نو علی السلام ته انس ابن مالک رضی الله عنه روایت ده او دا روایت علامه روح المانی راغسته ده مار ابن قران د مولا ادریس کاندلوی رحم الله راغسته ده نو علی السلام د پرېاله د مرګ وخت ده نو علی السلام نه تاسو کوي یا اطول الناس عمره کیف وجدت الدنيا واهلها اے په خلقو کې وګد عمر والا او دای په دې نقل کړل اے په خلقو کې وګد عمر والا په دنیا پوښیو کنه په ټول مخلوق کې چې بزمکه اوسېدل د نوح علی السلام ورزياتو 1400 کال د عمر 1400 کال د آدم علی السلام عمر زر کال او د نوح علی السلام عمر 1400 کال دا نه 900 کال بیان کړل د عمر نه ده یا اطول الناس عمره کیف وجدت الدنيا واهلها اے په خلقو کې وګد عمر والا دنیا باندې پوښیو کنه دنیا دې څنګه بیا مونږه نوح علیہ السلام په دون عمر باندې سوئی وې زما مثال خدا سره کدار له بابا نه دخلت و خرجت زما مثال بشان دی او کور دی سړی ته بیا ور روان نو چې بل دیوزي زموږ جماعت ته وره بیا ور روان نو چې خوړ دیوزي کدار له بابا نه کمسجد له بابا نه دخلت و خرجت دخلت من باب واحد وخرجت من باب واحد من باب اخرى چې د یوې دروازې راوړنو کې بل دروازه باندې چې په 1400 کال عمر کې دا وایي کنه اته دې سړي شپته کال 2 کال عمر جبل ته هغه په خوب کې تل ټول کوواجه ځکه دا خلک عمرونه زیات زنانه روانو انو علی السلام ته تاسو کې هغه جاړه ولې بچوړې مړل دې څو عمر وې 300 کال خبر صحیح ځکه چې 300 کال ځکه هغه ته بچوړې ښکارې چې دا خلک عمرونه په زرګونو باندې زر کال 1200 کال دې زمانہ کې کله چې عمر راځي چې هغه د سلو کال نو واوړي نو موږ هغه نو لري څو کوئی په سبا باندې نه ډاوټه څو کوئی دا کوئی د قانون زمانو ده څو کوئی د آدم علی السلام د کشر ځوام زولې ده او څو کوئی په ایمان د پیړو ده سلو کال نه وخته او څو کوئی راځي چې خبره سره کوي ته وګدو کې قصې دي دا ولې ځکه د سلو کال عمر زیات زمون په دې علاقو کې دا چې 3 پېته او 4 پېته زیات نه زیات دا ویا وګوره او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي خیستا انسان هغه دی طال عمر وحسن عمل چې عمر زیات دی خو عمل خیستا بعضی وړاندې ته سړی وکړي چې ټول ورځ قران ته ناست سړی وکړي چې دا مزید او داسې به کومې چې دا غي مرګ په جماعت کې راشي او داسې به کومې چې قران وای او په قران کې ولا مرګ راشي د الله کتاب سره په دې کې ولا مرګ راشي تاسو وایي چې بچو او نبی اسلام وي بد هغه انسان دی چې عمر زیات شي او عمل خراب شي ډېر بګداسي وي چې اول په ځواني کې وخی ګیره سپینه شي بډاواله د نږدې شي شي څلوره غونډي شي بد تر روان شي بد چې کوم ځای کې د غلا کاری هغه به کوي د بریک رانولي هغه به کوي دوه رانول به کوي شیطانی به کوي بد دا بل د یو پیشن